اشرف غني غواړي چې هیواد ته راستون شي، خو یو شرط لري. اشرف غني خپل راتګ ته تیاری وښود، خو طالبانو ته یو شرط هم وړاندې کړ. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان ته سمدلاسه کوم پلان نه لري، خو که چیرې طالبان په افغانستان کې ټاکنې وکړي او د ولس د خوښۍ حکومت رامنځته شي، دی تیار دی چې ولاړ شي خپل هیواد افغانستان ته. پرون د افغانستان سفیر په مسکو کې ومنله چې دوی پلان لري ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني افغانستان کې جوړېدونکي لویې جرګې ته را دعوت کړي، خو اشرف غني د هغې پوښتنې ته ځواب لا تر اوسه نه دی ویلی. ځینو رسنیو هم خبر ورکړی دی چې کیدای شي د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني بیرته هیواد ته راشي. د اشرف غني د بیرته راتګ مسله یو ځل بیا په داسې حال کې مطرح کیږي چې پرون د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم وویل چې د افغانستان د پخواني سیاسي مشرانو راتګ غواړي او هغوی ته تضمین ورکوي چې هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسیږي. خو ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د دوی پوښتنو لا تر اوسه ځواب نه دی ویلی، خو دومره یې ویلي دي که طالبان زما دغه شرط ومني نو زه به 100% خپل هیواد ته د رستون شم او د افغانستان په ابادۍ کې به طالبانو سره برخه واخلم. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ چې آیا ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني راتګ ښه دی او که نه. د الله په امان تر بیا ښې چارې.